ملګرو مانه به کوڅه د جانان څنګه هېره شي ملګرو مانه به کوڅه د جانان څنګه هېره شي د سرو ګلونو یې ګمله په دیوالګي پرته ده خدایا ارمان د ببرسرې د زړګي پوره کې خدایا ارمان د ببرسرې د زړګي پوره کې دا چې په قبر د بابا بنګړي بنګړي پرته ده السلام علیکم ګرانو کتونکو د خپل ادبي کوربه نګار لم له طرفه د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ ګرانو کتونکو هریچن ټي وي تاسو ته وړاندې کوي ادبي پروګرام نوی سحر چې په دې پروګرام کې به مونږ د خپل ادبي ملګرو سره خبرې اترې کوو هم په دغه سلسله کې نن مونږ راغلي یو د شمالي اشنغر سیمې سید جلال کلي ته د یو زلمي شاعر محمد غفور شاهین خواله زړه مو غواړي چې د هغوی نه یو څو خبرې اترې هم ریکارډ کړو او یو غزل نیمتنه هم ریکارډ کړو نو ستاسو وخت نه اخلم راځو د هغوی طرف ته چې د هغوی سره خبرې اترې وکړو السلام علیکم جی وعلیکم السلام غفور صاحب وختونه مو څنګه تېرېږي شکر دی جی د الله احسان دی د الله کرم نه د 1990 نه وروسته مې دا به دروغ نه وي دا به حقیقت ډېر ښه ماشاءالله ستاسو لکه ډېر ټایم وشو په ادب سره جی بالکل غفور صاحب ډېر کار مو په څه باندې کړی دی په چاربیته مو کړی په غزل مو کړی دی په ټپه مو کړی دی یاره جی ما خو لکه ډېر کار په غزل باندې کړی دی او په چاربیته په ټپه باندې مې لږ کړی دی جی په غزل باندې مو ډېر کار کړی دی د کتاب چاپ کولو طرف ته مو څه اراده شته دی یا مو چاپ کړی دی کتاب یاره جی کتاب خو لا چاپ کړی نه دی اراده هم شته دی انشاءالله چې خو د حالاتو د وختونو لږه شان مجبوري ده انشاءالله چې کله وخت وفا وکړو کتاب ته مې اراده شته چې کتاب چاپ الله دې وکړي ستاسو دا مجبوري ختم شي شاهین صاحب ستاسو د خوښې شاعر څوک دی زما خو جی د خوښې هغه شاعر زما خوښ محمد غفور شاهین صاحب د واجد علي صاحب د کوششونو ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ دا کوم پروګرام چې هغوی را جوړ کړی دی نوی سحر یاره جی دوی ته خو مونږ لکه ډېر ښه په درناوي نظر باندې ګورو او لاس په دعایو چې الله پاک مو په دې منزل کې کامیاب کامران او سرخورو کی امین کې امین کې غفور صاحب زه خو یم کو د ملګرو سره مو یو غزل شریک کو نو څرنګه به وي یاره جی بالکل یو به ته عشق مولا باندې یو نظم دی هغه به ته وویم او بل به ته یو کلام وویم جی بس ارشاد د کلام نه مخکې یو دوه شعر دي په ځان مو نه لګي په بل باندې مخې لګېږي په ځان مو نه لګي په بل باندې مخې لګېږي او که اوس مې بل ته دعا وکړه نو سره زر به کما او د محبت په داسې حد باندې ولاړ یم چې د محبت په داسې حد باندې ولاړ یم چې د محبت په داسې حد باندې ولاړ یم چې کومیندو په خور جرګه وکړه نو ور به کما ډېر ښه شاهین صاحب ډېر ښه یو نظم دی وی مولا تاسا کو کتاب شتا ما سره د عشق رباب شتا زه چې دواړه سره کینو چې په کم کار کې ثواب شتا مخامخ چې مولا ښکاري دا زما د زړه کعبه ده زی په دین دا شقیم دا زما د زړه کعبه ده کله کله تتاویږم کله کله په قیام شم کله کله تتاویږم کله کله په قیام شم کله کله ورته جاړم کله کله په سلام شم ته وی هلته هم شراب دي زه ویم دلته هم شراب شته زه چې دواړه سره کینو چې په کم کار کې ثواب شته ملا ویلي ونیا څه په اوتو بوتو سر شوې یا د کار دماغو پرېښو یا د خپل دین نه بهر شوې دوی ورځ چې د ماشر دوی ورځ هم د ماشر شته چې 50 زره یادېږي ما وی یو ورځ بې وصاله په ما 100 زره تېرېږي دوی ځان رانه خبر کا د الله مخکې حساب شته دوی ځان رانه خبر کا د الله مخکې حساب شته زه چې دواړه سره کینو چې په کم کار کې ثواب شته ما وی ورځ چې د ماشر شي د حساب ولګېدله د ذرې ذرې حساب چې شي شورو په میزان کله زه به وایم پاکه ربه عاشقانو له یار ورکا یا یار سره یار کا یا د خپل جنت بهار کا مولا وویل سرې لمبې شته جهنم کې هم عذاب شته زه چې دواړه سره کینو چې په کم کار کې ثواب شته ما وی مینه مولا څه ده دوی ما ته خندا ښکاري ما وی چپ شلی ونیا دا خو ما ته ګناه ښکاري ما وی عشق نه بغیر ژوند خو
ژوندون نه دی سورنګار دی عشقۍ کې کائنات دی هم پکې د رب دیدار دی زه به ورایم تی تواب کم چې مې مخ د یار ګلاب شته زه چې دواړه سره کینو چې په کم کار کې ثواب شته ډېر ښه ما وی یم مولا صاحبه جنت زه د خوشحالو دی چې می یار را سره نوي بیا د چغو د سرو دی په شراب و شاتو سکړم زه خو ګېډې لره نظم چې می یار را سره نوي اسې تش جنت له نظم د وی هلته کې بیړۍ دي ما وی خپې مې د شباب شته زه چې دواړه سره کینو چې په کم کار کې ثواب شته ما وی راشه شراب وسکه دا کتاب دې چرته کېده عشقۍ کتاب راواله دا بس خبرې پرېږده دا دروغ دی مولا جانه بی د مینې جهان وران دی د الفت په مدرسه کې شداخل کې نکار وران دی په ټولي د عاشقانو کې شاهین وایي ثواب شته زه چې دواړه سره کینو په ټولي د عاشقانو کې شاهین وایي ثواب شته زه چې دواړه سره کینو چې په کوم کار کې ثواب شته ډېر ښه ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړو شاهین صاحب اوس خو به راسره یو غزل هم شریکوې او جی بالکل یو غزل به ته وړاندې کړم نو ارشاد غزل دا دی چې وایي ستا د کړس خندا لکه غوږین لګي ډېر ښه ستا د کړس خندا لکه غوږین لګي او زلفې د لابېلې په جبین لګي حد دی ستا د ناس خبرې د توتی پشان ستا د ناس خبرې د توتی په شان ستا د ناس خبرې د توتی پشان ما باندې خوږې لکه ګبین لګي ډېر ښه او دومره مې په عشق کې تجربه وشوه بوی په ما د لرې د مین لګي ډېر ښه شاهین صاحب دا یو ځل بیا ووایه دا شعر مننه جی دومره مې په عشق کې تجربه وشوه بوی په ما د لرې د مین لګي ډېر ښه او عشق کې چې څوک سر خپله مانی غواړي دا په محبت باندې توهین لګي ډېر ښه او بل شعر دی چې وایي لاړله ښایسته ځواني یې لاړله لاړله ښایسته ځواني یې لاړله تورو زلفو کې یې سپین لګي ډېر ښه او څوک چې ستا د کلي ناشنا راشي ګله ډېر په ما باندې حسین لګي ډېر ښه او څنګ به یې تازه د چنې ګل نه وي دا چې په نظر د ګلورین لګي ډېر ښه شاهین صاحب یو ځل بیا دا شعر ووایه څنګ به یې تازه د چنې ګل نه وي دا چې په نظر د ګلورین لګي او تاله بسپرلې په بله واړوم چا وی چې لمبې په اباسین لګي ډېر ښه او تا سره جونګړه کې خوشحاله یم نه مې هندوستان او نه مې چین لګي ډېر ښه او اخیری شعر دی چې وایي سار لبه شاهین په سر د دار خیجي تور د محبت به په شاهین لګي ډېر ښه حد دی ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړو شاهین